دې ملګري تپوس کړی دی چې یو ملګري وایي نن په کرکټ کې کیچ آوټ شو نو وایي لږ شکي غوندې و نو امپایرانو آوټ ورکړو. هغه وویل چې په ما دې ښځه طلاق کړئ چې زه نه یم آوټ. د دې مسئلې څه حل دی؟ جواب دا دی چې ګوره دا ګیم دی او دا یو لوبه ده، نو په دې کې خبره دې حد ته رسول نه پکار چې سړی په بې ځایه قسمونه کوي او یا بې ځایه طلاقونه غورځوي. دا خو یو د تفریح او دارنګې د خپل ورزش په هکله باندې سړی دې له ټیم ورکوي او لوبه کوي. پاتې شوه مسله، نو مسله دې کې دا ده چې که چېرته دا یقیني وي په دې خپل دغه کې د قسم کې دا قسم دی، دا طلاق نه دی، ځکه چې د دې د ښځې سره څه تعلق نشته دی او مقصد د ده په دې خبره کې د خپلې خبرې تصدیق کول دي او قسم ویم دې ته چې پای کې سړی په یو کار باندې ځان ورتېزوي یا په یو کار نه ځان منع کوي او یا د یو خپلې خبرې تصدیق او هغه یقیني کول غواړي، نو هغې دپاره قسم کېدلی شي. او طلاق خو دې دپاره چې سړي د ښځې سره وران نه جوړي ورسره نشته دی او ښځې سره یو کار تعلق ساتي، پای کې سړی ښځې ته طلاق ورکړي نو طلاق واقع کېږي. دا طلاق نه دی، دا قسم دی. نو که چېرته دی په دې خپل خبره کې رښتینی وي نو بیا پیسې نشته دی، او که چېرته رښتینی نه وي په دروغ یې قسم کړی نو بیا دا به توبه الله ته وباسي، استغفار به غواړي، ځکه په دا دروغو باندې قسم کول دي. دې ته یمین غموس ویل کېدلی شي. یو یمین معلق وي. یمین معلق دا چې په آینده کې سړی د یو کار نه قسم وکړي، هغې کې بیا کفاره ده، 10 مسکینانو ته خوراک دی یا 3 ورځې نیول دي. او یو یمین غموس، یمین غموس دا چې یو تیر وخت کې سړی یو کار وکړي او هغه ته دته پته چې دا ما کړی دی، دی بیا قسم وکړي چې ما نه دی کړی یا برعکس، نو په دې کې بیا کفاره نشته، په دې کې بیا توبې ایستل الله ته. د یو ملګري تپوس کړی دی چې د ښځې دا سنت کول په شان د هلکانو د دې حیثیت څه شی دی؟ جواب دا دی چې ګوره په دې مسله کې د بعضې خلک لږ تشدد کوي او یو مسخره شانته کوي په دې اهل الحدیث پسې چې یاره دې ښځې سنت کوي او دا کوي او فلان کوي او ډینګ کوي وغیره. دا څه بې ځایه خبرې دي. د زنانو چې کوم دی ختنه کول، د هغې سنت کول دا څه لازم نه دي او دا څه واجب او مستحب عمل نه دی، صرف د جواز په درجه کې دي. او په دې باندې د ټولو علماو اتفاق دی، د احنافو، د مالکیانو، د شوافیو، د حنابلو، د اهل ظواهرو، د اهل الحدیث، چې دا څه واجب او لازم شی نه دی. نو دا صرف د جواز په درجه کې دي او هغه علاقو خلکو دپاره دی چې کوم علاقې ګرمې دي لکه د مصر شوي، د تیونس علاقې شي په دې ځایونو کې. او په دې کې احادیث هغه صحیحه کثیره شته چې د نبي صلی الله علیه وسلم په دور کې، د صحابه کرامو په دور کې د دې ختنه به کېدله. بعضې علاقو د عادت و هغې به دا کوله، لکه حدیث کې راغلي چې یوې زنانه به دا ختنه کوله د زنانو. نو نبي صلی الله علیه وسلم هغې ته وفرمایل چې ته دا ختنه کوې نو ډېره مبالغه پکې مه کوه، داسې ډېره مبالغه پکې مه کوه، ځکه دا خاوند دپاره مزه ورکوي، خاوند ته خوند ورکوي په دې کې. او دا صرف د شهواتو د کمولو دپاره وي چې شهوات په دې سره د زنانه هغه کمیږي. او په دې کې تقریبا څه 9 احادیث هغه شته دی. او احناف علما هم د دې تصریحات کړي دي. در مختار کې شامي چې ورته ویل کېږي پای کې ذکر کړي دي. دارنګې د هغې بشر چې عبدالمختار دی، شامي اصل کې دا در مختار د امام خسکفي دی او عبدالمختار پې شامي لګېدلې ده. نو پای کې ما ذکر کړي دي او دارنګې مبسوط کې امام سرخسي ذکر کړي دي، طحطاوي کې ذکر دی، په ټولو کتابونو د احناف علماو کې ذکر دي چې هغې کې داسې ویلي دي چې الختان سنة للرجال ومکرمة للنساء. دا ختنه چې کوم دا سنت کول دا د سړو دپاره سنت دي او د زنانو دپاره یو عزت دی. دا ټول ذکر کړي دي، صرف د اهل حدیث په دې باندې څوک نه بدناموي. نو دا په خاصو ملکونو کې، په هر ملک کې دا نه وي، یعنې دا صرف د جواز په درجه کې، ځکه د حدیث نه معلومیږي چې ښځې ته نبي صلی الله علیه وسلم فرمایي ته پکې مبالغه مه کوه، دا خاوند دپاره مزه کوي او د زنانه دپاره چې کوم دی د هغې صرف شهوات په دې باندې کمیږي. دا په هغه ملکونو کې بیا کول پکار دي چې کوم ملکونه ګرم ملکونه وي او د هغې کې د زنانو شهوات چې کوم دی هغه سیوا وي، لکه مصر علاقې شوي، په دې کې دا کېدلی شوي. نور مستقل دا سنت نه دي لکه د نارینهو په شان، د نارینهو دپاره سنت دي او د زنانو دپاره مستقل سنت هغه نه دي.